برادر اخی بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګرانو دوستانو، خدای وکړي هر چیرې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوالی او زربیا احساس په درانه چوپړ کې د کابل ښار درې مکریان څخه ګرانو لیدونکو څنګه چې وینئ زه بیا راغلی یم مارکېټ مکریان سټې ته. دلته یو ورور سره مې انټرویو کړی و داسې یو د درې اونۍ مخکې. سلام علیکم لالا. صحت دې ښه ده؟ خیر یې. شکر. څنګه ځای دې همدلته ده تغییر کړی دی؟ نه والله همدغه ځای دی. خوراک یې ته ښه یې؟ نوم دې چیرې ده؟ اجره. چې؟ اجره. دا د خور ده؟ ها خور مې. څنګه د کار دی؟ والله کاروبار هغه حکومت کې خو دې حکومت کې خو ګزاره لږ خرابېږي. څنګه نن؟ نن نشته والله مزه نشته. د سلاف دې کړی یا نه؟ 40 روپۍ مې کړي شي. صباحي رئیس نه؟ صباحي رئیس نه. څو بجې راغلی لالا؟ 8 بجې صباحي. دا څنګه کار نشته؟ کارونه زما د خراب ورڅوک نشته چې ځان وتلي. دغه خوراک یې څنګه همدلته دا هم کار کوي یا چې؟ دا وچه ډوډۍ ټولوي. همدې بلاکونه؟ لالا موږ یو هدیه ده در به یې کړمه. مقصد نن د کار هم نه ده کړی او چې به دې وسي پې دا یې تا نو دا مې هم دې خوراک یې دا نو نن بیا راغلم هغه خواته. موږ یو ورور عربو نه چې محمدي ګل وطن دوست نومیږي یو څه مرسته یې کړې ده دې ورور سره. نو غواړو هغه مرسته یې دې ته ورسوو. نو ګرانو لیدونکو موږ سره اوسئ. زه ورور سره به خبرې مو کوو، بیا به لاړ شو همداسې سودا او شیان به م والو. نو هغه نقدي پیسې چې دي هغه به هم ورکړو. نو موږ سره مل اوسئ. برادر اخی صحت دې ښه ده؟ خیر یې؟ څه خبرې؟ څنګه دلته ځای دې تغییر کړی دې خوا نه دې خوا راغلی؟ هلته نه هم دې غاړې کې نصیب راځه کښېنو یو دقیقه. څه خبرې دي؟ خیره دی فضل. څنګه کاروبار؟ ښه دی لږ ګزاره کوي شکر. ګزاره کوي؟ ستاسو خورکۍ دې څه کړه؟ هغه مریضه وه بیخي حالات خراب و شفاخانه کې وه. زه دا 2 ورځې نور هم تا بله راغلی یم سخت یې په عذاب کړی یم راغلم نه ولې دا چېرته ولې؟ هغه ډکۍ خورکۍ مریضه وه بیخي حالات خراب دی کور کې ده اوس کار ته نشي وروتی. ځه خیر الله دې شفا درکړي. نو څنګه څو دې کار کړی نن؟ 100 روپۍ مې کار کړی. نو څنګه دې کور وضع؟ کور وضع لږ لږ ښه ده یعنې سمه نه ده؟ سمه نه ده. اوړه وړي شیان څه دي یا نه؟ نه دونه چې نشته دي. نو ما ته به لاړ شو یو څونه مواد دي خوراکي هغه به واخلو څه څه پکار دي تا کور کې دا به یې سمه ځان سره ووایاست دا او دا او دا شی نه لرو نو هغه به هم درکړم یو څه نقدې پیسې دي هغه به هم درکړم. صحیح ده؟ صحیح ده. نو څنګه یې د ترازو شیان دي دا هم نور ځان سره یې اخلي ښه زه راواخلم.
جانان په تور ټوپک مین د سنگار نه خوښوي جانان په تور ټوپک برادر چې نسته کور کې اوړه غوړي لوبیا نخود چای جاش مکرمي بوره دغه شیان نشته دي چې نشته کور کې او خمیر مایه بس ټول به دلته تیار کړو نو دلته به ورور ته ووایم تر څو تیاروي زمون که خوار زندگی دا خیر تیرا باشی زمون ملنگی دا خیر تیرا باشی زمون ملنگی دا خیر تیرا باشی دا ظلم برد تورستر گور خی خیال کواتا دا ظلم برد تورستر گور خی خیال کواتا زمون خو حسی بدبختی دا خیر تیر باشی زمون خو حسی بدبختی دا خیر تیر باشی زمون ملنگی دا خیر تیر باشی زمون ملنگی دا خیر تیر باشی زمون که خوار ها برادر دا نو ګوره زه دلته وایم اوړه شته دي ها اوړه شته غوړي هغه شته دي هغه دي لوبیا هغه دي نخود هغه دي بوره هغه نشته مکروني شته شین چای هغه شته خمیر مایه شته خمیر مایه د خمیر مایه شو او آش شته هغه دي دال نخود شته هغه دي بس پوره دي که نه ها پوره دي نو دا بل ده او سور پکې هماغه درکړي ورور هغه ورور هم مرسته موږ سره کړې او موږ ستاسو ته راورسوو نو که څه وینا لرئ موږ هم په خدمت کې ورته خدای دې ورته هر مشکل اسان خدای دې ورته خیر وکړي چې هر مشکل کومک موږ سره کړی خدای دې ورته جنت فردوس ورته په نصیب کړي موږ کور وضعیت ښه نه دی کومک کاروبار نشته دونه صحیح بس دغه ګزاره به وکړي یو میاشت که نه یو میاشت ګزاره کېږي زه الله مهربان رسان الله ده نو دا به ځای په ځای کړو ګران لیدونکو نو دا به د موږ د نن ورځې خپرونه او مننه کوم له هغه ورور نه زموږ سره یې مرسته کړې تر څو دلته د ورور غوندې او همداسې نور بېوزله خلکو لاسنیوی کوو نو الله دې اجر ورکړي او زموږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي تل بلې خپرونې چې سیلاب د دوله ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو به الله سپارمه خدای په امان زمون که خوار زندگی دا خیر تیرا باشی زمون که خوار